د صحابانو د ایمان د داستان 19مه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د صحابانو د ایمان داستان د 19مې برخې. محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ سئ، حتمن خوشحاله به سئ. محترم اوریدونکو، موږ په تېر 14مه برخه کې دا واورېدل چې مسلمانانو په هغه لښکر باندې حمله وکړه چې عبیده رضی الله تعالی عنه ته یې تسلیمي ورکړې وه، او عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دوی ته ویلي وو چې تاسې کولی شئ په 3 ورځو کې له اسلامي ساحې څخه ووځئ. که چېرې تاسې ونوتلاست، موږ حق لرو چې په تاسې باندې حمله وکړو. همدا اوس خالد رضی الله تعالی عنه له شا پسې وکوچېد او بالاخره 4 ورځې وروسته یې دوی ته ونیول. هلته یې حمله ورباندې وکړه او جګړه وسوه. په پایله کې توما لمونځه لاړ او په هیره بس پسې یا هیربس پسې خالد رضی الله تعالی عنه ګرځېدو. په دې وخت کې یو سړی چې ډېر چاغ و، سوربخون مخ یې و، خالد رضی الله تعالی عنه فکر وکړ چې دا به وي، خو کله چې واره یې ورباندې کاوه، هغه ورته ویل ای یاره بس زه هربس نه یم، ما وژنه. خالد ورته ویل ته زما له لاسه خلاصېدی نه شې تر څو چې دی هربس راته ښودلی نه وي، او که راوښود بیا خلاص. رومي ورته ویل که مې در وښود بیا مې خلاصوې؟ خالد ورته ویل هو، وعده مې ده. قصه له همدې ځایه شروع کړو او هیله ده چې تر پایه راسره. رومي وویل ای عربه زما له سینې څخه لرې شه څو زه نوموړی درته وښایم. خالد چې له سینې پورته شو، رومي ټوپ کړ، ښي او کیڼ لور ته یې په هاربس پسې وکتل. وروسته یې خالد ته وویل دا پورې غر ورختو کې اسونه وینې، هربس په 2 کې دی. خالد پر دې رومي یو مجاهد مقرر کړ چې ابن جابر یې باله، پخپله یې آس پونده کړ. آن چې ورپسې ورسېد پرې نارې کړې هلاک شي، چېرته به راڅخه خلاص شي. هربس چې ناره واورېده ګمان یې شو چې دا د ځینو عربانو ناره ده. ده هم نارې کړې. دی او ورسره جنګیالي بیرته راتاو شول، پر خالد یې وسلې راواړولې. خالد ورته ویل هلاک شي، تاسو فکر کوو چې خدای جل جلاله به زما له منګلو څخه تاسې وژغوري؟ زه یو تکړه سپور یم، خالد یم، د جنګ اور یم. وروسته یې پر یو سپاره برید وکړ، هغه یې وویشتی. پر بل یې برید وکړ، هغه یې د مرګ کندې ته وسپاری. هربس چې کله د ده خبرې واورېدې، خپل ملګرو ته یې ویل خوار شئ، دا هغه څوک ده چې شام یې د خپلو ملګرو په نام کړ. دا د بصرې، حوران، دمشق او اجندین فاتح دی. بیړه کوئ درنه خلاص نشي. منانو چې دی تنها ولیدی، د نیولو تمه یې پیدا شوه. مسلمانان د رومیانو په وژلو او مالونو په راټولولو بوخت او خالد ته یې پام نه و. نوموړي ته هلته په غره کې رومي جنرالان پیاده شول، محاصره یې کړ. دی هم له خپله آسه پیاده شو، تورې ته یې لاس کړ او د دوی په وړاندې لکه غر ودرېد. راوي وایي ما ته شداد بن اوس حدیث بیان کړ. نوموړي د دې باجو د بیدیا د پیښې شاهد و او ویل یې خالد په هغه تنها حالت کې وویل زما خوب رښتیا شو چې پیاده شو، په یوازې ځان یې جګړه کوله. هربس د شا له لوري ورته راغی، خالد یې په توره وواهه، توره پر خول ولګېده، هغه مات شو. د ده بګړۍ وولیده او د هربس توره هم ماته شوه. خالد پر دې وویرېد چې که شاته ور وګورم مخامخ رومیان راباندې راځي، او که نه ګورم هربس راڅخه تښتي. سمدستي د تکبیر او تحلیل داسې چغې پیل کړې لکه یو مجاهد جنګیالی چې نور مرستې ته رادنګلي ملګري وویني. دا د ده یو چل و چې رومیان یې مصروف ساتل او د وار کولو لپاره تیاری نه و. خو په دې وخت کې له نیکو مرغه د مجاهدینو نارې هم راپورته شوې. پر رومیانو یې د شا له خوا په داسې حال کې برید وکړ چې د تکبیر ملکوتي کو او سهمناک و ناوروی دنیا پر سر اخیستې وه. یو شخص داسې ناره وکړه لا اله الا الله محمد رسول الله. د رب العالمین نصرت ترته راورسېد. زه عبدالرحمن بن ابي بکر یم.
خالد بن ولید چې کله د ده غږ واورېد نه یې ده ته وکتل او نه د ده ملګرو ته ور وړاندې شو او رومیان یې ښي او کیڼ لوري ته سره وشیندل. حریب سلعین چې کله د مسلمانانو غږ واورېد د تیښتې قصد یې وکړ، خو خالد ورپسې ورغلی، وار یې ورباندې وکړ، د دوزخ کندې ته یې ور ټېل واهه. د محمد رسول الله نور ملګري په پاتې رومیانو پسې شول او ټول یې د عدم په حکم محکوم کړل چې ډېر یې د ضرار بن ازور له لاسه مړه شول. خالد چې کله له دې ستر مشکل څخه د آرام ساه واخیسته، د ضرار کارکردګي یې ولیده، ویې ویل: ای د ازور زویه، خدای جل جلاله دې بریمن لره، ستا هر عمل د ستاینې وړ ده. خدای جل جلاله دې هر عمل قبول او د ښه ژوند څښتن شي. وروسته یې د عبدالرحمن بن ابي بکر الصدیق او نور مسلمانانو د مجاهدې شکریه ادا کړه او ورڅخه ویې پوښتل: تاسو زما دا ځای څنګه پیدا کړ؟ عبدالرحمن ورته ویل: ای امینه، موږ د رومیانو په وژلو بوخت وو، خدای جل جلاله پر دوی بری راکړ، مسلمانان د غنایمو پر راغونډولو بوخت شول چې یو ناڅاپه مو د اسمان له لوري هاتفي غږ در غوږ شو چې ویل کېدلې تاسو په غنیمتونو مشغول یاست، خالد رومیانو محاصره کړی. موږ چې کله دا خبره واورېده دا نه وه راته معلومه چې ته په کوم ځای کې له موږ څخه ستا درک ورک کو، خو یو مجروح رومي چې د صحابي په لاس کې بندي و راته ویې ویل چې ستاسو امیر ته ما د هریبس په اړه معلومات ورکړل، هغه په دې غره کې له هریبس سره په جګړه بوخته، موږ له هغه وروسته درته راغلو. د اول ځل ما ته زما دښمن هریبس راوښود او بیا یې زه مسلمانانو ته ښودلی یم. د ده پر موږ ستر حق دی. خالد او د ده ملګري وفاته مسلمانانو ته راوګرځېدل. هغوی چې خالد ولید مخې ته ور ولاړ شول او ټول هرکلی یې ورته ووایه. وروسته خالد له هغې زخمي رومي جنګیالي چې هریبس یې ورته ښوولی و راوغوښت او ورته ویې ویل: تا له موږ سره وفا وکړه، موږ غواړو چې ستا د نیکي بدله درکړو. آیا ته غواړې چې د لمنځو او روژو د دین تابع او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په میلاد کې شمار شي تر څو یې خدای جل جلاله په بدله کې جنت درکړي؟ ده وویل: زه خپل دین هیڅکله نشم بدلولی. خالد د خپلې مخې ته پرېښود. نوفل بن عمر وایي ما دی ولید چې خپل آس ته پورته شو او په یوازې سر یې د روم د ښارونو لاره ونیوه. حضرت خالد د غنیمتو او بندیانو پر راغونډولو امر وکړ. هغه راغونډ کړل شول. کله چې د هغوی کثرت ولید د خدای جل جلاله حمد او شکر یې ادا کړ او لارښود یونس یې راوغوښت. ورته ویې ویل: تا په خپله میرمن څه وکړل؟ ده له هغه ورپېښ تېر جریانه خبر کړ او د هغې انجام یې ورته بیان کړ. خالد ډېر ورته حیران شو. رافع بن عمیر طایی ورته وویل: ای امیره، ما د هرقل لور نیولې او هغه مې د ده د میرمنې په بدل کې ورته تسلیم کړه. خالد ویل: د هرقل لور چېرته ده؟ هغه راوستله شوه، د ده په مخ کې ودرول شوه. ده چې ښکلا او قیمتي زیوراتو ته وکتل او د دې خدای ورکړې ځوانۍ یې تر سترګو شوه، مخ یې ورڅخه وګرځاوه او ویې ویل: ای څښتنه، تا لره دې پاکې وي او ته د سترې ستاینې وړ یې، ته داسې څه پیدا کوې چې خوښه دې وي او ته مختاره ذات یې. وروسته یې دا آیات تلاوت کړ: وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله وتعالى عما یشرکون. ژباړه: ستا رب هر څه چې غواړي پیدا کوي او یعنی هغه په خپله د خپل کار لپاره چې چاته یې خوښه شي غوره کوي. دغه ټاکنه د دغو خلکو د کولو کار نه دی. الله له هغه شرک څخه پاک او ډېر لوړ دی چې دوی یې کوي. وروسته یونس ته وویل: آیا ته د خپلې مېرمنې په بدل کې دا غواړې؟ ده ورته وویل: هو غواړم یې، خو زه په دې پوهېږم چې هرقل به هرومرو دا یا په جګړه او یا د پیسو په بدل کې آزاده کړي. خالد ورته ویل: اوس خو یې دا د حسن ملیکه ستا که یې ونه غوښتله ستا به وي او که یې طلب کړه خدای جل جلاله به تر دې ښه بدل درکړي. یونس ورته ویل: ای امیره، ته په یو سخت تنګ او له خطر ډک ځای کې تر دې وړاندې باید له دې ځایه ووځې چې د دښمن چیغه درپسې رارسېږي. خالد وویل: خدای جل جلاله زموږ مرستندوی دی او له موږ سره ده. بیرته راوګرځېد او ګړندۍ مزلې په داسې حال کې وکړ چې غنامې مې تر مخ مسلمانان یې له شا په غنیمت، نصرت، سلامتیا خوښ ورپسې روان. روح بن عطیه وایي موږ ټوله لار طی کړه، خو د لارې په اوږدو کې یو رومي جنګیالی هم راته ونه درېد. په داسې حال کې چې موږ روان هم د دوی د یار په منځ کې وو. کله چې موږ د ام حکیم پل ته څیرمه مرج الصغیر ته راورسېدو، شاته مو وکتل، ګردونه مو په سترګو شول چې ښه ورته ځیر شو. سپارو مو ونه پېژندل چې څوک دی.
مسلمانان په بیړه خالد ته راغلل او د ګردونو خبره یې ورته وکړه. ده وویل په تاسو کې به څوک د دوی حال راوړي؟ یو سړي چې صعصع بن یزید الغفاري نومېده هغه وویل زه به دا کار وکړم. سمدستي له خپل لاس څخه پیاده شو. نوموړی پیاده تر تیز اس چابک و د ګردونو لور ته ورغی. خبر یې واخیست چې کله راوګرځېد په لوړ اواز سره یې نارې کړې ای امیر په موږ پسې د شال وري صلیبونه په داسې حال کې را روان دي چې په تور او پټ او خلک پرې راتاو دي. کله چې آسونه ورته رانږدې شول خالد یونس راوغوښت او امر یې ورته وکړ چې د سپرو مخې ته ورشه او ورڅخه وپوښته چې څه اراده لري. نوموړي ورته وویل پر غبرګو سترګو. وروسته آسونو ته ورنږدې شو. پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې بیرته راوګرځېد. خالد ته یې ویل ما وړاندې درته وویل چې هرقل به د خپلې لور په اړه بې تفاوته پاتې نشي. نوموړي دا عسکر رالیږلي تر څو له تاسو څخه غنیمت بیرته واخلي، خو کله چې تاسو دمشق ته نږدې وموندلاست نو تاسو ته خپل استازي رالیږلي تر څو د هرقل لور پرې وپلورئ یا یې ورته هدیه کړئ. خالد او یونس پر دې خبره سره اخته و چې یو سپین ږیری نصراني چې د مسیحیت جامې یې په تن وې مسلمانانو ته راوړاندې شو. هغوی د خالد مخې ته راوستی. خالد ورته وویل څه خبره کول غواړئ؟ سپین ږیري ورته وویل زه د هرقل استازی یم. هغه ویلي ما ته دا خبره رسېدلې چې تاسې زما د لښکر سره جګړه کړې، زما زوم تومام ووژلی، زما لور مواسره کړې او تاسو بریالي شوي یاست. اوس به زما لور یا د پیسو بدله کې ازادوئ او یا به یې راته هدیه کوئ، ځکه مهرباني ستاسو طبیعت او خوی دی. څوک چې پر بل رحم ونه کړي هغه باید د رحم تمه هېڅکله ونه لري او زه امید لرم چې زموږ ستاسو ترمنځ به سوله وشي. خالد چې کله دا خبره واورېده سپین ږیری یې سایې ته یې وویل خپل واکمن ته مو ووایه چې تر څو مو ستا تخت نیولی نه وي تر هغو پورې ګرځېدونکي نه یو، لکه څرنګه چې ستا هم دا باور ده او که پر تا لاس بری شو نو ستا په اړه به کوتاهي ونه کړو او لور دې زما له لوري د هدیې په ډول ومنه. وروسته خالد د هرقل د لور لاره خوشي کړه، راغې شیخ ته یې تسلیم کړه او په بدل کې یې هېڅ هم ورڅخه ونه غوښتل. د هرقل استازي چې بیرته ورستون شو نوموړي د خپل حکومت وزیرانو ته وویل دا هغه څوک دی چې ما وړاندې تاسو ته ویلي وو، خو تاسو زما خبره ونه منله او زما د وژلو قصد مو وکړ. هرقل استازي بیرته ورستون شو. نوموړي د خپل حکومت وزیرانو ته وویل دا هغه څوک دی چې ما وړاندې تاسو ته ویلي وو، خو تاسو زما خبره ونه منله او زما د وژلو قصد مو وکړ. خبره به تر دې نوره هم کړکېچې نه شي، خو دا زه له تاسو څخه نه بلکې د اسمانونو له څښتن څخه راپېښه بولم. امام واقدي وایي رومیانو د دې خبرو په اورېدلو سره سخت وژړل. خالد او ورسره مسلمانان مجاهدین روان شول ان چې دمشق ته یې ځانونه ورسول. هلته میشت مسلمانان او حضرت ابو عبیده د خالد له وروستنېدو څخه بلکل مایوس شوی و، په شدید اضطراب مبتلا و. چې خالد ورغی مسلمانانو د دوی پر راتګ ډېر خوښي څرګنده کړه، مخې ته ور ووتل، تود هرکلی یې وکړ. په دمشق کې لومړی د عمر بن معدي کرب، مالک بن اشتر او ورسره مسلمانانو سره مخامخ شو او وروسته حضرت ابو عبیده ته ورغی. د خپلو غزواتو د غیرت کیسې ورته وکړې. ابو عبیده د غیرت او زړورتیا ته ګوته په غاښ. خالد چې کله په دمشق کې ځای پر ځای شو د غنیمت 5مه برخه یې بېله کړه او پاته غنیمت یې پر مسلمانانو باندې تقسیم کړ. خالد له خپلې برخې یونس ته څه مال ورکړ او ورته ویې ویل په دې سره نکاح وکړه او یا یوه رومي مینځه ځان ته پرې واخله. یونس ویل قسم په خدای که زه نور په دنیا کې له یوې ښځې سره هم د تل لپاره نکاح وکړم زه له حورو پرته له بل چا سره نکاح کولو ته نه یم تیار. رافع بن عمیره الطایی وایي یونس د یرموک په غزا کې له موږ سره برخوالو. ما نوموړي ولید چې ډېر ستره مجاهده یې وکړه او رومیان یې له سترو ستونزو سره مخامخ کړل چې وروسته یو غشی راغی او د ده په مرۍ کې ښخ شو او د هغه له کبله د شهادت لوړ مقام ته بریالی شو. روح دې په اعلی علیین کې خوښ وي. رافع وایي زه ډېر پرې خفه شوم او د ده پر حال مې زړه ډېر درد وکړ. په خوب مې ولید چې ډېرې ښکلې جامې یې په تن او د سرو زرو پڼۍ یې په پښو وې، په تکه شنه باغچه کې ګرځېده. ما ورته ویل خدای جل جلاله څه در سره وکړل؟ ده وویل خدای جل جلاله بښنه راته وکړه او یا حورې د خپلې مېرمنې په بدل کې راکړې. که له هغه څخه یوه په دنیا کې ښکاره شي د دې د مخ نور به د لمر او سپوږمۍ تر رڼا زیات وي. خدای جل جلاله دې تاسو ته خیر درکړي. ما خپل خوب خالد ته بیان کړ. ده راته وویل قسم په خدای جل جلاله که تر شهادت بل ښه نعمت وي چې خدای جل جلاله یې چاته په رزق کې ورکړي. د خالد رضی الله تعالی عنه د فتح د زهري لیک.
امام واقدي رحمه الله وایي ما ته دا خبره شوې چې خالد رضی الله تعالی عنه کله له غزا او جهاد څخه له ستر غنیمت سره بیرته دمشق ته راستون شو، د ده ګمان و چې خلیفه حضرت ابوبکر ژوندی دی او وفات شوی نه دی. نو دا قصد یې وکړ چې د حاصل کړو فتوحاتو غنایمو زیری لیک باید حضرت ابوبکر ته ولیکي. ابو عبیده حضرت خالد ته دا خبره نه وه کړې چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفات او پر ځای حضرت عمر خلیفه شوی. خالد مشواڼۍ او پاڼه راوغوښته او داسې لیکي ورته ولیکئ: بسم الله الرحمن الرحیم. د خدای جل جلاله بنده او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلیفه ته د شام د عمیل خالد له لورې السلام علیکم وبعد. زه د واحد لا شریک خدای جل جلاله ثنا او د ده پر نبی درود وایم. وروسته له دې نه موږ د دمشق په جګړه کې د دښمن پر وړاندې ډېرې ستونزې وګاللې چې په نتیجه کې مو دمشق د شرقي دروازې له لورې د تورې په زور فتحه او دښمن ته مو غوسه ماته ورکړه. خو ابو عبیده پر باب جابې میشت و. دښمن ده ته فریب ورکړی و او ده سوله ورسره کړې وه. د کنیسې مریم په وړاندې موږ په داسې حال کې سره مخامخ شو چې له ده سره د رومیانو مذهبي علما مله وو او له هغه سره صلحنامه موجوده وه. زه حضرت ابو عبیده د دوی له اسیر کولو او وژلو ایثار کړم. د هرقل زوم توما او ورسره حریبس له دمشق څخه له ډېره ماله سره ووتل. زه له خپلو چټکو جنګیالیانو سره ورپسې ولاړم. مالونه مې بیرته د دوی له لاسونو څخه وکښل. هغه دواړه مې ووژل. د هرقل لور مې اسیره کړه خو وروسته مې بیرته د هدیې په ډول ازاده کړه او زه روغ رمټ بیرته دمشق ته راوګرځېدم. نو ستا د امر په انتظار یم. السلام علیکم وصلی الله علی نبیه محمد و آله و صحبه اجمعین. لیک یې سره ونغښتی، ټاپه یې پرې ولګوله. د عبدالله بن قرط په نامه مجاهد یې راوغوښت. لیک یې په لاس ورکړ او هغه د مدینې لور ته روان شو. نوموړی په داسې حال کې مدینة الرسول ته راورسېد چې خلیفه حضرت عمر بن خطاب و. نوموړي د لیک متن ولوست چې د خالد له لورې د رسول الله خلیفه په نوم لیکل شوی و. حضرت عمر پوښتنه وکړه: مسلمانان د ابوبکر په وفات خبر نه و؟ استازي ورته وویل: نه امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی الله عنه وویل: ما حضرت ابو عبیده ته لیک استولی و. هغه مې د مسلمانانو امیر ټاکلی او خالد مې له خپلې وظیفې ګوښه کړی و. د دې ګمان نه کوم چې ابو عبیده دې د خپل ځان لپاره د خلافت اراده وه. نور پټه خلو شو. ابو عبیده دې د خپل ځان لپاره د خلافت اراده وه. نور پټه خلو شو او لیک یې ولوست. د سیرت څښتنانو په خپل حدیثونو کې چې له هغه کسانو یې رانقل کړی چې د کتاب په اول کې سندونه ذکر شول چې د شام د فتحو په اړه روایتونه ورڅخه شوي او دوی له باوري اشخاصو څخه نقل کړی چې یو محمد بن اسحاق، سیف بن عمر، ابو عبدالله محمد، عمر الواقدي هر یو هغه حدیث بیان کړی چې له ثقو و اشخاصو یې اورېدلی. دوی ټول وایي کله چې حضرت ابوبکر وفات شو او د خلافت چارې حضرت عمر رضی الله عنه پر غاړه واخیستې، نوموړي هغه مهال 52 کلن و. د رسول الله سره په مسجد کې عام تام بیعت ورسره وشو. نه کوچنی او نه لوی د ده له بیعت کولو انکار وکړ. د ده په امارت کې بدبختي او نفاق کډه وکړه. باطل محو او حق پر پښو ودرېد. د شیطان چلونه کمزوري او حق غالب شو. د خدای جل جلاله امر څرګند شو که څه هم باطلان نه خوښاوه. نوموړي به له فقیرانو سره ناسته ولاړه کوله. له مسلمانانو سره به یې ډېره نرمي کوله. پر کوچني رحم، د لوی درنښت، له یتیم سره مینه، له مظلوم سره انصاف. حق به یې حقدار ته رساوه او په دې اړه به د ملامتۍ ویونکي له ملامتیا څخه نه ویرېدی. د خپل امانت په وخت کې به یې برګ څادر په سر چلاخه په لاس کې د مدینې په کوڅو کې ګرځېدی. د ده له چلاخې خلک دومره په ډار کې وو لکه د بادشاهانو له تورو څخه. ورځنۍ خواړه به یې د اوربشو ډوډۍ او کتغ به یې مالګه وه او ډېر ځله خو به یې مالګه هم د زهد احتیاط له مسلمانانو سره د خواخوږۍ له کبله نه خوړله او په دې له خدای جل جلاله څخه ثواب غوښت. د فرض و سنتو او هغه حقوقو چې د ده پر ذمه باندې واجب وو له ادا کولو څخه هېڅ کار هم نه غافله کوه. حضرت عایشه د ده په اړه داسې وایي: کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د خلافت واګې وسپارلی شو، نوموړي پیسې راونغښتې، تکبر یې له ځانه لرې کړ، د اوربشو ډوډۍ او مالګې وسوځاوه. کله به یې د غوړو او وچو خرماو اراده وکړه، خو چې غوړي به یې ورپوره کړل داسې به یې ویل: زه غوړي خورم. د اوربشو ډوډۍ، مالګه او لوږه د سبا ورځې د دوزخ تر اور ډېر اسانه ده. څوک چې دوزخ ته ولویږي مړ کیږي،
نه او هیڅ کله به اساني ونه ویني. د دوزخ وخت زیات عذاب او به یې ژوي دي. نوموړي د خپل امارت په دوره کې لښکرې تیارې کړې، عسکر یې لیږلي، فتح یې حاصلې کړي، ښارونه یې نیولي. نوموړي خدای جل جلاله له عذابه سخت ویریدی. امام واقدي وایي ما ته دا خبره رسېدلې چې کله هرقل ته دا خبر ورسېد چې حضرت ابوبکر وفات شوی، پر ځای حضرت عمر فاروق خلیفه ټاکل شوی. نوموړي خپل والیان او قمندانان سره راجمع کړل او د قسیسین په کنیسه کې دوی ته پر منتخب منبر داسې وینا وکړه او ویل ای د اسپر اولادې، دا هغه څوک دی چې ما د دوی په اړه تاسو ویرولي واست، خو تاسو زما خبره وانه اورېده او اوس به د دې غنم رنګه د خلافت له کبله ستاسو موضوع نور هم پیچلې شي. اوس هغه مهال رانږدې شوی چې د نوح د توپان غوندې فتح به د دوی په برخه کیږي. قسم په خدای جل جلاله او بیا قسم په خدای جل جلاله چې زما تر تخت لاندې ځمکې مالکان به هم ګرځي، خو تر دې وړاندې چې ضرر درته رسیږي ماڼۍ مو ړنګیږي، علما مو شهیدانیږي، ناقوس له منځه ځي او دې ته ورته نور څه پیښیږي. تر هغه وړاندې ځانونه وساتئ. دا هغه شخص دی چې پر روم او فارس به برلاسي کیږي. دی د دنیا په اړه ډېر پرهیزګاره دی. دغه چا په اړه ډېر سخت ده چې د د ملت پرته د هوا او هوس تابع وي. کله چې تاسې په نیکۍ امر کوئ او له بدۍ منع کوئ، تر هغه مهاله زه له خدای جل جلاله د نصرت امید لرم، تر څو چې تاسو ظلم پرېږدئ، په فرضیاتو طاعاتو په پرېښودلو د زنا او نورو خطاو کې د مسیح علیه السلام تابع شئ. که د فاسق ګناه او د دنیا د خواهشاتو لاره مو ونیوه، خدای جل جلاله به ستاسو دښمن پر تاسو مسلط کوي. داسې امتحان به در باندې راولي چې تر وس به مو تیر وي. په دې هم پوه شئ تر څو د دې دین پیروان د خپل تابع وي، دوی به پر خیر وي او د دوی دین به پر ټولو عادیانو برتر کیږي، یا به د دوی د دین تابع کیږي او یا به د جزیې په ورکولو سره ورسره کوي. قوم چې کله دا خبرې واورېدې ورته په غوسه شول او دا قصد یې وکړ چې ویې وژني. خو د غوسه د خپلو خبرو په نرمولو سره سړه کړه او ویې ویل ما غوښتل ستاسو د دین په اړه ستاسو غیرت ځان ته معلوم کړم او په دې پوه شم چې د عربو ویره ستاسو په زړونو کې ځای لري او که نه. وروسته یې له عربو نصرانیانو څخه یو کس چې طلیعه بن ماران یې نوم و راوغوښت. د ډېر مال د ورکولو ژمنه یې ورسره وکړه او ورته ویې ویل اوس تیستې یثرب ته ولاړ شه او د حضرت عمر د وژلو لاره وڅاره. طلیعه ورته وویل ای امیره، په غبرګو سترګو سمدستي ځان برابر کړ او مدینه الرسول ته راغی. هلته یو ځای کمین ونیو. ناببر حضرت عمر رضی الله عنه ورته راڅرګند شو چې د یتیمانو د مالونو او د دوی د باغچو څارنه یې کوله. نصراني عرب یوې ګڼې ونې ته وخوت او د هغې په پاڼو کې غلی شو. حضرت عمر رضی الله عنه د هغې ونې سیوري ته چې نصراني پکې ختلی ډبره تر سر لاندې کړه او ستونی ستاغ پرېوت. چې کله ویده شو، نصراني قصد وکړ چې ورته راکوز شي او ویې وژني چې یو ناڅاپه له صحرا یو زمری ورته راغی. د ده شاوخوا یې طواف شروع کړ، د ده پښې یې څټلې او یو هاتفي غږ وشو چې ای عمره تا عدل کړی، ډاډه اوسه. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه راویښ شو، زمری هم ورڅخه ولاړ. نصراني له ونې ورته راکوز شو. د حضرت عمر رضی الله عنه په پښو او لاسو ور پرېوت. زما مور او پلار دي تر هغه چا ازار سي چې ټول کائنات ځانونه ترې ځاروي. زمری یې ساتي، ملایک یې ستاینه کوي، پیریان یې پیژني. وروسته یې هغه څه ورته بیان کړل چې ده په خپلو سترګو لیدلي وو او د ده پر لاس یې اسلام قبول کړ. امام واقدي وایي وروسته عمر بن خطاب ابو عبیده ته لیک واستاوه او پکې ویې ولیکل ته د شام والی، د مسلمانانو امیر او خالد بن ولید معزول ده. السلام علیکم. وروسته یې لیک عبدالله بن قرط ته تسلیم کړ او نور نوموړی د مسلمانانو په امورو کې او د شام په پیښو کې بوخت پاتې شو. د ابو عبیده ټاکنه. د صبر ایمان داستان دی 18مې برخه. محترم اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه به مو زموږ داستان په ښه ډول اورېدلی. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم.